دلته په خلیج کې په لکونو پاکستانیان پاتې کیږي او بیا په دې کې زیاتره تعداد او شمیره د پښتنو ده چې دلته مسافري کوي او دوې درې پیسې د خپلو بچو او فامیل د پاره ګټي او ګرانو ملګرو چې څومره زیات خلک په یو ځای کې پاتې کیږي نو بیا دا هومره د بیمارېدو او مړېدو چانسز هم زیات وي. دلته اکثر خلک مزدورکاره خلک دي، سخت کارونه کوي او بیا د کار سره سوچ فکر او ټینشن هم زیات کوي. د کور کمپنۍ او دغسې بلا مسلو په مخه اخیستی وي او بیا اکثر داسې هم کیږي چې د دا هومره مسلو سوچونو او ټینشن د وجې نه په سړي هارټ اټیک وشي او مړ شي او دلته په خلیج کې مړ کېدل د مسافرو دپاره لویه غمیزه وي. خدای دې هیڅوک نه مړ کوي. بیا دلته که څوک مرده پنډ لري نو هغه ډېر خوش قسمته وي. د پنډ مشران ورته زر تر زره کور ته د تلو ترتیب برابر کی او 2-3 ورځو کې وطن ته ولیږي. خو چې څوک بدقسمته دغه پنډ نه لري نو بیا یې نه څوک د منډې وي او نه څوک ورسره د مرستې وي. په میاشتو یې دلته جسد په سلجو کې پروت وي، څوک یې د پوښتنې نه وي. دلته د هرې علاقې خپل فنډز وي چې څوک خدای مکه مړ شي نو 50 درهمه هر سړی اچوي او د دې مرده ښځې ته یې لیږي. نو د دې فنډ 2 فایدې شوې. یو خو دغه مرده زر او په وخت کور ته ورسي او بل یې ښځې او بچو ته دومره پیسې میلاو شي چې په ځان ته څه کار او روزګار روانولی شي. نو چې څومره مسافر ورونه دي که هغه لږې پیسې ګټي او که ډېرې چې خامخا دغسې مرده پنډونو کې خپل نومونه ولیکي چې سبا بیا جسد او لاش نه بېعزته کیږي او په وخت او زر کور ته رسي. ګنې بیا به د پنجابیانو په شان چندې او خیراتونه غواړئ او څوک به یوه پیسه امداد در سره نه کوي. 50 درهمه هیڅ نه دي، خو ستاسو حیا او عزت به پرې جوړ وي. کومو ښاغلو او مشرانو چې دغه مرده پنډونه جوړ کړي دي نو خدای دې ورسره ښه وکړي. ډېر خو داسې دي چې د پنډ پیسې هم نه لګوي. که چېرته د چا مرده دپاره منډه وهل وي نو د جیبه پسې پیسې لګوي. نو مهرباني وکئ په دغسې مرده پنډونو کې خپل نومونه خامخا ولیکئ او بیا چې کله د پنډ مشران د پنډ د چندې اعلان وکړي د دې مرده دپاره نو بیا پکې سستی مه کوئ او په وخت یې جمع کوئ چې د مرده لواحقینو ته پیسې په وخت ورسي. ګرانو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او د ملګرو سره یې خامخا شریکه کړئ او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.